څوک وایي ورو دا خو ظاهره خبره د دوه ملکونه دي نو پاسپورټ خو به لرې. نو چې ته دا خبره کوې لږ لاړ شه دومره تعلیم خو به دې کړی وي چې یو ځل نو ایزمنټ رایټ سټډي کا چې ایزمنټ رایټ څه شي ته وایي. ایزمنټ رایټ یوازې دلته نه د دنیا په ډېرو زیاتو ملکونو کې موجود دی. دا په یو لاین باندې ایخوا دیخوا چې کوم آباد خلک وي هغو خپل مقرره حدود وي په هغه کې دوی بغیر پاسپورټ په کارډونو باندې په خپل آیډنټي کارډ باندې تګ راتګ کولی شي. او دا د 6 کالونو نه دلته په تورخم، دلته په غلام خان، دلته په انګور اډه او په نورو سیمو په چمن باندې لګیا وو. هېڅ مسله نه وه. اوس مسله ده. کومه مسله ده؟ هېڅ مسله نه ده. یوازې نورې پیسې د پښتنو نه څنګه جوړولی شي. ظاهره خبره د پاسپورټ په نامه د نادره او هغه ټیکس هغه چېرته ځي. نو دغه هېڅ جواز نه دی چې دوی یې پیش کوي. د 6 کالونو تا ورته نه و فکر، اوس ته ورته فکر شو. 6 کاله دا چلېدلی چې اوس ولې نشي چلېدلی؟ اوس خو هغه ستا د خوښې حکومتونه هم هلته ناست دي. پخوا خو د ده بانه وه چې هلته موږ ته مسله ده، هلته پلانکی دی او پلانکی دی. نن خو ته هغه خلک چې تا غوښتل چې جشن دې لمانځلی دی نو بیا ولې څه مسله ده؟ ظاهره خبره ده ته د پښتون وطن روزګار او کاروبار چې څومره هم تباه کولی شي هغه تباه کوي.